پغمان یو له بهترینو ولسوالیو څخه دی د کابل. د ټریول سره علاقه لري؟ بله، و د ډریورۍ سره ډېره علاقه لري. ډریور نه ټریولینګ معنا سفر کول سیاحت سره. څه وایي؟ حبیبي کم ټو کابل. په خیر راسئ، ستړي مه سئ دوستانو. خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوش خوشحاله تازه او تکړه بایست، تر و تازه بایست. نو زه پټان انتظار او دغه ځوان دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ روغ تازه او تکړه بایست. دوستانو دا دی د یو بل ولاګ سره چې ځو پغمان ته. پغمان ته ځو؟ بالکل پغمان ته ځو دوستانو. ستاسو په چوپړ کې حاضر سوي یو. هیله لرم چې دا ولاګ مو هم د خوښۍ وړ وګرځېږي. نو هیله لرم چې سلیمان جان هم ولاګ ګوري او خوند اخلي. او ډېره مننه. بس نو دا دی د خیر روان یو. تا وایي چې میلې او منظرې کوئ. میلو منظرو کښې وتو د خیره. مهدي جان هم را سره دی. نو زه د خیر سره تر پغمانه پورې تاسو ته دی ویل سي. تاسو د لارې مسیر وګورئ، دا شاتونه وګورئ. دوستای عزیز پروگرام رو ببینین و همراه دوستایتان شیر کنین. دیگه میریم تا پغمان دوستان. دوستانو ماشاءالله پغمان ته نږدې یو. دومره ښایسته هوا ده. لا هم پغمان ته دننه نه یو راغلي. دومره بهترینه هوا ده چې څه درته ووایم. نو هیله لرم چې تاسې هم وطن ته راسئ، خصوصا دغه ځایونه چې نږدې دي په کابل کې، دې ته حتما ورسئ. لکه کرغه، پغمان، بند شار، اوس دغه ځینې ځایونه چې جوړ سوي دي ډېر ښایسته جوړ کړي دي او ماشاءالله ډېره ښایسته هوا ده. نو نږدې هم دي په زمن کې. حتما راسئ او وګرځئ، سیاحت وکئ. سیاحت ستاسو دپاره، ستاسو د صحت دپاره ډېره ګټه رسوي. نو ډېره مفیده تمامېږي. نو دوستانو ځو به پغمان ته، بیا به هغه د اوبو هغه شورارې به ووینئ، تاسې هغه منظرې به ووینئ چې تاسې نه یې لیدلي تر اوسه پورې. نو لا هم زموږ سره وګرځېږئ. السلام علیکم دوستانو. یو ځل مې بیا د استودا او یخ ښایسته سلامونه ومنئ دوستانو. زه په تاسو باندې یو جالبه ځای وینم دوستانو. طاق ظفر ورته وایي چې د دې ځای په اړه دومره معلومات نه لرم، خو زموږ افغانۍ لسی خو به تاسې لیدلی چې هغه موږ ستاسو په ورځني ژوند کې د پیسو څخه ډېر کار اخلو، پیسې ډېر کاروو او ډېر استعمالوو. لومړی خو به زه تاسو ته یو وارې دا لسی در وښیم چې دا لسی تاسې وګورئ. بیا انشاءالله زه شارټ نیسم تاسو ته اچوم. نن دا ځای ته راغلی یم ښه دوستانو. دا دی یارات، دا وګورئ. دا لسی به ما حتما په خپل ورځني ژوند کې دا هم دی پټان صاحب. دا دغه دی، دا دغه دی او هغه چې بیا هغه دی. نو دا یې د پغمان څخه راخیستي دي او راچولي دي. تاسې راسئ، په دې اړه به پټان هم تاسو ته وایي، ضرور ته لږ رسئ. ته راسه دا د دیار دا لسی څه ویل لري؟ دغه کوچنۍ دروازه ده او دغه چې ده هغه نو هغه خواته ده، هغه خواته به مو څه احساس کړې چې دا دې په ژوندۍ بڼه ولیدل څه سره وتلی دي؟ د هر وخت موږ فکر کوئ چې دا نو چیرې دی. هغه دا دی دلته قرار لري، ولاړ دی افغانستان کې دی. په افغانستان کې ډېر ښکلې افغانۍ دي او بیا دغه څه په کړي دي چې ډېر ښه دی. دلته تفریح ځای هم دی، خلک کښېني، استراحت کوي، مثلا کښېني او دا بیخي جالبه دی. دلته په لار کې هم لسی لرې. څه به کوې؟ زورته هم به کار مې دي وایي، یا څه به کوې؟ زورته هم ته راځه انچیکه ځای در باندې وینم. او وایي په ویډیو ښه دی. دا بیا زموږ ستاسې خلقیه شریفه ده.
میرویس احمد نیکه شاه بابا زیارت یا د میرویس خان نیکه دی. نو مخ ته ځو دوستانو، تاسو راځئ چې هغه مخ ته چې هغه دغه دی هغه هم در باندې وګورم، هغه بل نو بل چا مو وکړي دوستانو، یو ډېر جالب او ډېر دیدني ځای دی دا ماشاءالله، ډېر ښه خوند کوي. نو بس موږ سره اوسېږئ، پروګرام وګورئ. زه دا شاټ دې خوا څخه هم تاسو ته درښیم چې ماشاءالله ډېر ښه خوند کوي او ډېر په زړه پورې راغلی دی دا ځای، په عکس کې ډېر ښایسته جوړ کړی دی. پروګرام وګورئ دوستانو، ډېر جالبه پروګرام دی د پغمان، هیله ده چې خوند ورڅخه واخلئ. نو ماشاءالله ډېر ښایسته جوړ کړی دی پغمان، ډېر ښایسته چوکۍ دي چې شاوخوا ته یې ایښي دي. نو دوستانو مخ ته ځو، وګورئ ډېر ښایسته جوړ کړی دی، مخ ته ځو انشاءالله. قدرمون لیدونکو، اینجا هم رای عجیز صاحب صحبت میکنیم یک ذره در باره امی معلومات بتابه چون که ما اینجا نامدیم تا بال نگشتیم. به این دوستا که عجیز صاحب با ما معلومات. سلام علیکم. بخیر صد ما خوب، خیر خیرش تشکر، زنده باشید. ایسل در این باره منار اگه با ما یک ذره معلومات بدین که چطور جور شده، در چه وقت شده؟ بله برادر محترم، چیزی که پدرای ما بزرگای ما صحبت میکردن گفتن که به نام طاق ظفر یاد میشه. طاق ظفر، طاق ظفر دروازه دولتی هم میگن. این در زمان غازی امان الله خان اعمار شد و به خاطر از اینکه در ولایت‌های افغانستان بهترین شهدا را کابل و در بین ولسوالی‌های کابل زیادترین شهدا را پغمان داد. به همین دلیل بود که امان الله خان غازی تصمیم گرفت که دروازه را در پغمان ولسوالی پغمان بنیادگذاری کنه. همه ما معلومات داریم دیگه. باز یک توپ انگلیسی هم همیشه بود که از انگلیس ها به غنیمت گرفته بودن دیگه. آدمی تولات باز توپ نمیفهم چی شد، گم شد، خود همیشه بود بسیار وقت دیگه. همه معلومات ما داشتیم، مگه دیگه کدام امرش در خدمتتان هست. تشکر. دوستان اجازه وایي چې دا د غازی امان الله خان په وخت کې چې کله د انګریزانو څخه موږ خپلواکي ازادي واخیستله، دغه منار د ازادۍ په ویاړ چې د پغمان د ولسوالۍ خلکو هم واقعا ډېر شهیدان ورکړي وو، نو ډېر قربانیان یې ورکړي وو. په همدې خاطر، په همدې ویاړ چې د دوی یاد پاتې سي، دا په پغمان ولسوالۍ کې د لې په کابل کې جوړ سو. دا او ځینې نورې سیمې وې چې غازي امان الله خان په دې ویاړ باندې د خلکو دپاره جوړې کړې چې دا د ویاړ ځای دی چې موږ د انګریزانو څخه ازادي واخیستل او دوی دپاره یو تاریخ پرېږدي. نو دا د تاریخ په نمونه باندې دلته دا ایښي دي او یو دانه توپ هم حاجي صاحب ویل چې پروت دی. هغه توپ هم انشاءالله هغه به مو که چیرې موجود وو یا هغه نه وو، نو ډېره بخښنه غواړم چې مخکې وبخښئ حاجي صاحب یادونه وکړه چې توپ اوس نشته، نه معلومېږي، نو ممکن چې توپ یې د دې ځای څخه وړي. دوستانو ډېره مننه، تشکر حاجي صاحب، زنده باشید، خوش باشید، مهرې تشکر، خداحافظ. نو دوستانو تاسې راځئ چې دغه دروازه مو وګورو چې دا امان الله خان د ازادۍ په ویاړ چې دلته ازادي د انګریز څخه واخیستله دا یې جوړ دي. هغه به وګورو چې په کوم کال کې څنګه د چا لخوا جوړ شو. تاسې اوسېږئ. دغه نو دوستانو هغه غټه دروازه ده. بله څنګه په چان صاحب نو 1298 په 1298 کې امان الله خان چې دا د انګریز څخه د خپلواکي واخیستله، زموږ وطن آزاد سو، دغه منار یې د دغه په ویاړ جوړ کړي. دلته ډېر قربانیان پغمان خلکو ورکړ، ډېره قرباني یې ورکړه، نو په دې خاطر د دوی په ویاړ جوړ شو. او دغه دی هغه په 10 افغانۍ کې دغه راوستلی دی. البته دغه دا نږدې کله دوستانو دغه زموږ لسی دی، 10 افغانۍ دي زموږ د وطن د افغانستان 10 افغانۍ دي د افغانستان بانک. بالکل. نو اوس به دا به مخامخ ویني دا دی دوستانو. نو ورته وګورئ، داسې ورته وګورئ، بیا داسې ورته وګورئ، بیا داسې ورته وګورئ، بیا داسې ورته وګورئ. څه معلومات ستا په چان صاحب معلومات دوستانو ته ورکړو. دغه مایل باید چی دی دغه دروازه دغه طاق ظفر پغمان که یکی از جمله آبادات خیر دوستان خپل وایي ډېر نه معلومیږي، تاسې هم شاید دا ووینئ چې ډېری نه معلومیږي. تراکه پټان صاحب دا سم ورته دغه کوم زوم کوم ډېر دوستان شاید سترګې در موږ ډېر کوي، نو دا دي تاسې کوي نه دا دي دوستانو. نو دغه معلومات یې دغه ده، نو په انګلیش باندې انشاءالله چې ډېر ښه دي. 2015 کال د مې په مې کې دا جوړه سوله، کمپلیټ سوله. دا دی وینئ، او دغه دی پلاستیک چې دی تاسې دغه وینئ پلاستیکي
دوستانو دا دروازې د نن اړخ دی چې تاسې یې وینئ دا دی دلته هم کافي معلومات شته خو دا دی چې معلومیږي نه ځکه چې هغه رنګ یې تللی دی دوستانو نو ممکن امکان ونه لري چې ډېر دوستان دغه لیکنې وایي دا ډېر تاریخي لیکنې دي شاید دا د دوی د لاس هغه لیکل سوي اثار چې دا دغه سوي دي او ډېری نومان یار محمد خان ولد دا دغه دي یادونه دي نو خو ما مخکې یادونه وکړه چې دلته ډېر شهیدان ورکول سوي د پغمان خلکو نو امان الله خان چې راولاړ سو چې خپلواکي له انګرېز څخه واخیستل دا ممکن د هغه شهیدانو نومان یې چې په دې کټګورۍ کې د دروازې لیکلي او دا دوستان د پغمان دغه دي دکانونه دي څو ګورګوري ورته وایي و حوالو بالا دې فکر کوم چې دا د پغمان دکانونه دي ماول و ما ګورګوري یادوي هغه بیا ورسته ورته وایي دا ښایسته ډک ډک دکانونه دي سړي ته خوند ورکړي او شلمبې خو نه ماشاءالله هلته په پېخر سته ولې ما راواخیسته دا ګورګوري دي که ګلاس دی دا ګلاس په موته ګورګوري په موته ګورګوري ټوله و ما زه ګورګوري ټوله و ښه دغه دي دوستانو ګورګوري دي پټان صاحب وایي دا زه فکر کوم چې د لې پغمان کې لږ چې ډېر ستا د پغمان زیات پیدا میشه اجازت همین کشت خلاص دینارو پایپا کلاس بازار کشت میشه همین جان بله دا د دوی موسم میوه ده د پغمان چې ماشاءالله تاسې وینئ دوستانو داسې بیل خوند به ورته لري ما خو یې دانه وخوړي ډېر ښه خوند یې کوي نو دلته ستا هغه کوچني کوچني شینکیان هم ستا ودرېږي هم هم ستا او ترڅنګ یې دغه ای از کجا میای لالا؟ خو از قندار ما خودم از قندار هستم دا دوستان وای د کندهار څخه راځي نو ما تر اوسه پورې نه دي لیدلي خواته پښې پرته دي وای دا د کندهار خټکي دي او دا هم زه فکر کوم د نیمروز از نیمروز است دا د نیمروز دی او دا د کندوز دی ماشاءالله دومره غټ غټ چې څه درته وایم دوستانو او ګورئ تاسې نو او دا بیا د پغمان دی یه از پغمان است خودش اینجا هستانه یه از پغمان است و دا د پغمان دی دی وای پغمان ته راغلي دغه د سر دوکانونه دي چې دلته سوداوي کوي خلک چرګان خرڅېږي بېلابېل توکي خرڅېږي دلې چې هوټلونه شته دلې دوستان کولی شي چې راسي چرګان هم پیدا کېږي مطلب داسې ته دې وویل چې دوستانو پټان روان دي مخته نو انشاءالله مخته به ځو بیا به هلته پروګرام درته را شروع کوو د خیره بیا پغمان په تاسې دننه ووینو دغه دې ته به دغه مشروبات پکې ډېر څښلي دا وایي نو چې شو د کې د سره دغه شړومبې نه معلومېږي شړومبې دغه دا څه شي دا شړومبې ورته وایي شړومبې ورته وایي نو دا بیخي ښه خوند کوي دغه څښي در سره د مشروبات خو بیخي ډېر څښو د وکې شو مشروبات بیخي ډېر څښو څه شو مشروبات هغه به شربت نه مشروبات دغه انرژي عیني دي وروره دغه پریکټکتور دی دغه د چش دی د کم پر کم دی د خلک چې بیا د افغانستان از د باندې دا به چش خبره ها دغه چې هغه کلی ولا مونستران دی کایسه کلی ولا اوکې یا د ټولو دغه چې وچی خو بم درځي او دغه دی دغه مالګه پکې د فشار مو پر خپل منظم حالت راولي وکه او اوس چې ته خستانه سي دغه ته ولې داس کېږي په موټر دغه دې سره شوره مې نشه مې وچل نو دغه دې چې دې خستانه سي په دې کتره غوړې ته پرې مکو چې خستانه سي اوس ورته د خیره اصلي ځکه ته ولاک پرې نشدي وم دې ځکه ته مو سره ولې مې خپل به متوبیتونه راستاسي سکون دلته هم دی چې دغه د اوبو شراري ته بغل ورته ناست دی او سکون هلته هم دی چې زه دا شارټ غږ بند کړم
یا میوزیک راپورته دلته کوم مه بندوه، زه خواهش کوم ځکه خلک خوښوي. او بله خبره دا چې دلته ناست دی د عبیدالله جان کندهاري هغه پخواني سندره چالان دوستانو نو زه به ډېر ځان نه راولم په دې خاطر چې غواړم په تاسو باندې پغمان در ټولو ډېر ووینم خو مجبوره یم ځان هم راولم تر څو یوه صحنه زما سره تاسو ته ریکارډ کړمه یو ښایسته خاطرات پرېږدم تر شا دوستان دا تاسو وګورئ سانه موټر په دا اوبو کې تیریږي نو بس دا مې په دې خاطر راوستی چې په دا ځای کې دا د سلیمان خان نو ته نه یې وروره منظره یوازې کوو انډیواله خدای دې وطن ته راوله چې بیا د خیر سره ستاسو سره یو ځای وګرځو ټول دوستان چې بهر کې دي الله دې راولي چې بیا دوی سره یو ځای وګرځو و در عین حال که شاعری در تو که داشته خواند که مادر گرچه جنت زیر پای مادر است همه هستی من از دعای پدر است دا دوستانو د وروستانو د وخت جیب دی تاسې وینئ چې په دې لاره کې اوس هم دا دی کار کوي لا هم روان دی آفرین دی پر دې موټر یې دوستانو دوی د غره ډبرې پکښې راوړي دوستانو بیا هم سلام علیکم جوړ په خیر تازه تکړه هیله لرم جوړ روغ او خوشحاله او آرام به یاست بهترینه فضا بهترینه هوا او بهترینه ښکلا دا ټول پرې یوه ځای ننغښتي دي دوستانو دلته دستګاوې کار نه کوي نو بس دلي دوستانو ممکن د ډېرو دوستانو زنګونه راغلي چې تاسو چیرې یاست نو په پغمان کې یو پغمان یو له بهترینو ولسوالیو څخه دی د کابل چې دلي ماشاءالله ډېره یخه هوا ده ای کاش دوستانو دغه هوا هم تاسې احساسولی سوای نو که سترګې پټې کړئ انشاءالله چې دا هوا به مې احساس کړي دوستانو ډېره ښایسته هوا ډېره ښایسته فضا ډېره بهترینه فضا چې ماشاءالله دومره خوند کوي هرې خوا ته ښکلا ده نو دوستانو زه بیا یو ځلې بیا ځانګړې مننه سلیمان خان څخه کوم چې زموږ همکار دی په لندن کې میشت دی پورې ودان چې موږ ته دومره امکانات برابر کړل چې تر دغه ځایه پورې راسو نو دوستانو تاسې راسئ چې یو ډېر ښایسته ځای در باندې ووینم او دوستانو دغه اوبه چې تاسې وینئ ښه دغه اوبه د هغو غرونو له واورې څخه راځي د هغو غرونو واورې تاسې ممکن ووینئ دا اوبه د دغه غرونو واورې ویلې کېږي او دا اوبه بیا جوړیږي دا اوبه بیا راځي نو دغسې ترتیبات دي دوستانو دا د واورې اوبه دي ټول چې تاسې ټول وینئ دا د واورې اوبه دي د هغو غرونو څخه راځي نو سماوار ایښی دی بس نو او یخ شان یې هم په دغه اوبو کې ایښي ځکه دا اوبه ډېرې یخې دي واقعا بېحده ډېرې یخې دي سماوار دی دلته به پخوانی دغه دی دا سماوار دی نه ډېرو خوندو مندو په کورونو کې دا سماوارونه درلودله د ژمي دپاره چې مې ماشومان پرې وړله دا سماوارونه به یې لګوله او کوم چای مای چې به یې پخوله هغه دپاره به یې لګول دا یې سر دی د دې ځایه نو اوبه ایښي عادي پکښې کې دي
نو دغه پخواني ترتیبات به و دا به اوس هم عادي سته دوستانو نو داسې یو ترتیب دی دوستانو اوس هم ښه چیرې ځې میرزا خانه دا دغه بسته کوم ښه اوس څه پلان لرې د خیره مې بسته کو برابر د پلان په اړه ورته وایي ښه زړی می وایي دوه درې دنې پسونه راځي د دې کباب دا د وطن د ښکلاګانو څخه یو نمونې دي که پغمان دي که کرغه ده که ځینې نورې سیمې یعنې هغه اصلي ځایو ته کې ولاړ شو که جلال آباد دی نورستان دی کونړ دی بند امیر دی واه بره ژړا ورځي دوستانو ته چې کشکې د لیوای عشقونه دي قربان سم ومبره به دوستانو ته ژړا ورځي چې موږ ولې نه یو خدای دې نه کړي خدای دې نه ژړي خو دا ځای چې ویني دې نسي راتلی زړه یې درد کوي خوند واخلي راپسې د خیر سره نصیب وي اوس هغه چې تللي مسافر دی هغه دې خدای په خیر راولي چې دغسې پغمان البته دلته یو ځای سره وګرځېږو بیا پغمان ته ولاړ شو نورستان ته ولاړ شو کور دې ودان کونړ ته ولاړ شو قربان ته د پکتیا یو ځای ته ولاړ شو عجبه ځای دی هغه خوندونه دي خوندونه و دا وګوره وطني پسونه دا دی ستان تاسو به نو وطني ډېر څه لیدلي خو دغه پل تاسو وینئ په ډېرو داسې سیمو کې شته چې هغه ښه وایم داسې د دې مثلا و کندهار کې به هر څه ستا به یاد یا به لیدلي دغه چې مینیان نه دي هغه ته په کورو کې علیحده پلاسي لاس سیردیش نقیې ساتي دا وګوره ښه دا طبیعي شناسوي دي میرزا ولی خان څومره وخت کېږي چې راغلی دلته پغمان ته زه په روژ کال په کوچني اختر کې د نورو ملګرو سره رالم ښه نو هغه وخت ما داسې فکر کوي چې یو وخت به داسې راسي چې زه به دوستانو ته دغه داسې ځایونه منظرې وښیم ځکه زه علاقه ډېره لرم چې نور دوستان یې وویني ښه د ټریول سره علاقه لرې بله و د ډریورۍ سره ډېره علاقه لرم ډریور نه ټریولینګ معنا سفر کول سیاحت سره ښه وایي نو داسې هلته فکر کوم چې څو کندهاري ځوانان ناست دي تاسو راځئ ګوندې خدای د هغو سره یو څه مجلس وکړو که کندهاري هم نه وي خو بیا هم مجلس ورسره وکړو ډېر ښایسته ځای دی نو د دوی سره به خبرې وکړو ممکن دی اشپزي هم لږ چې کوي نو که چیرې وسول دوستانو دوی سره به یو څه شیبې بنډار وکړو السلام علیکم څنګه یاست ښه یاست خیرات دوستانو دا دوی اشپزي کوي نو دوی سره به 2-3 دقیقې بنډار وکړو چې دوی د کومه ځای څخه راغلي ستړي مه سې وروره ښه یاست خیر و خیرات په خیر یاست د کومه ځای څخه راغلي یاست د خیره ښه د کندهار څخه راغلي یاست جوړ روغ یاست په خیر یاست څنګه ده د پغمان هوا څنګه ده ساعت مو تېر سو څنګه دي د خلکو رویات څنګه ده دلته ښه ته د کندهار نه یې د کوم ځای ښه دا د پغمان هوا ولې دا غږ دي داسې کم شوی دی ودلته دوستانو کندهار و د هر ځای لهجه ځان ته یعنې په ټول افغانستان کې د کندهار لهجه ډېره پېژندل کېږي دوستان اخته دي غوښې چمتو کوي غوښې پخوي البته دلته یې د میلې ځای انتخاب کړی دی خدای دې خوشحاله لري ښایسته میله دي تاسې راسئ چې دوی چیش پخوي دوستانو دا به هم تاسې در وښیو دا اشپزي څوک کوي د خیره اوس په دواړو یې کوو دغه دی دغسې ښایسته پیاز یې سره کوی د نارینو د لاس اشپزي وایي ښه خوند کوي خوږه ده که څنګه ته څه پکښې وایه په دې کې دا د نارینه ناستې ده دا ډېر خوږوالی لري ښه واقعا ستړی مه سې ته وروره ښه یې په خیر خیر و خیرات دې جوړ روغ یې الحمدلله څنګه وه د کندهار هوا او د دې ځای هوا څنګه ده ډېره ښه یخ هوا دی کندهار خو ډېره ګرمه هوا دی دلته هوا ډېره ښه و واقعا کندهار ډېر ګرم نه دی دا ځای بیخي زموږ سیاح کېږي والله چې رښتیا او تاسې درې سره خپل نومان هم راته ووایاست ښه دي د دوستان مو ویني بیا زما نوم عبدالله عابد دی ښه عابد صاحب او د دوی نوم تاسې هم که نوم راته ووایاست زما نوم حکمت اخلاقي ده ښه اخلاقي صاحب او ستاسې نوم زما نوم طاووسخان هیوادمل دی هیوادمل صاحب دا غوښې د کندهار راوړي دي که دا دغه دا مو دلې په کابل کې راواخیست ښه ګرانې دلته غوښې ډېر ګرانې غوښې د خوندورې غوښې دي و ماشاءالله دوستانو دلې ښه میله جوړه کړې ده نو کور ودان
نو ډیره مننه ستاسو څخه وروره تشکر مننه تشکر خوشاله اوس دغه چې مو خبرې وکړې واقعا ساعت مو تیر خوشاله مسولو تشکر خیر اوسې مننه خیر اوسې نو یوه یادونه باید وکړم چې ضروري و لازمي ده هغه دا چې زموږ کوم دغه سفري پروګرامونه دي دوستان چې تاسو یې تعقیبوئ زه په دې ولایت کې هم یادونه باید وکړم چې زه او حکمت الله بارک بخښه به کوئ که چیرې زموږ څه کومه لفظي تېروتنه کېږي زموږ تاسو کوچني کشران وروڼه وبولئ تاسو زموږ مشران یاست که چیرې خامخا انسان عاجزه دی یوه کوچنۍ لفظي تېروتنه هم کېږي تاسو بخښه راته کوئ نو د وطن د ښکلاګانو څخه به مو خبره وو او دا هغه کوچنۍ نمونې دي اوس زه ونه لوېږم زما پروا خو نو نه لرې در دغه ځای چې راواوښتم زما پروا نه لرئ چې ولوېږم مشکل نشته زما در پکې فکر دی زه غواړم چې ما تخت در خپل نظر لاندې هو در نظر مې لاندې کړه چې ولوېږم برې مې در دغه کړه پسې چې در نظر مې لاندې کړې په دې پوه شه که خدای مه کړی ځای یو په خړپ کش راکړه بس دې راټینګومه یار تراسه دا دکاندار سره ډېر وطني ځای دی عجبه شی خوند کوي سلام لالای عزیز خیر ساعت شما خوب است خیر و خیراتی است جور ساعتمند تشکر چطور هستی چی دکانداری داری چند سال میشه بزور یک ذره گپ بزن انرژی تام خلاص شده آه زنده باش یک ماه 2 ماه زیادتر میشه خو از 70 روز میشه که من دکان خو چطور از دکانداری باز یک چیز میز فروخته میشه فضل خداوند است خوب است که روزای روزمره کمتر است روزای جمعه است بسیاری مردم از کجا میای اینجا پغمان با اینی ساحه زیاد از کجا میای مردم زیادتریش از کابل میای خو زیاد گرمی شده و ما خواستیم هواش خوبتره چه فکر میکنی ما از کجا هستیم شاید از کابل باشه من خودم از قندهار هستم قندهار زیادتر مردم قندهاری میره والا اونجا دوستای شتا بود گفتم باش بیایم از این دکانداران پرسان کنیم برایشان صحبت کنیم که نزدیک 30 دانه یا 40 تا قندهاری خو بسیار تشکر که میمون پذیرایی کردی تشکر و خوش آرام باش بیادر باش که ببینیم که دستا سره مجلس کوي ما دغه ور سړی دا ور بند نشي خدای دې وکړي خراب کړي مې نه د دې چم کوم چای ترموز چند است باز با ما چند است برای شما هرچی که باز یک پرسان قربانت لالا زنده باشی خوش باشی باز آمدیم باز میایم دیگه یک دقیقه میگردیم امروز دوستا صحبت کنیم دوستانو بس نو دغه قربانت خوش باشی باز میایم ان شاء الله دغه د وطنین کار دی نو بالا خو سر مخلصیږي او د نارینه لاس واقعا شیرینی لري زره ځان صفتونه ډیر کوم شاید خوندې مندې ناسي هغه به وایي چې دا حکمت الله جان د ځان صفت څنګه کوي صفت خبره نه که چیرې موږ خپل کورنۍ ته هغه رقم مسالې برابرې کړو چې موږ میلو ته وړو یا په هوټل کې مسالې ستا برابر کړي مو دي خو د نارینه لاس شیرینی لري دا ومنه یا لري یا زه نارینه طرف یو څه نیسم 50 ساعه د ورور شابه کیمرا مختراسم خو دې کې څنګه نه کوي چرانه مې کني سلام علیکم ما شما رو می‌بینم از امیدوار هستیم که یک چند لحظه روی ما صحبت کنیم تو اومدی و بغمان خانم در خود ما شاور نخواهی خب 4 روز 5 روز کار کنیم داخل قریه بود روزایی طبعا شاگرد پیدا نمیشه والا باز امروز یک شاگرد که پیدا کردیم نجوی خداوردیم اون موقع منجوال موقعی نچکر بسیار خوب والا راستیام دغه ورور چې دی ننوایي لري دوستانو دی د اختر په 4 روز کې د ننوایي څخه نه دی راوتلی نو نن دی راغلی دی یو شاګرد یې پیدا کړی و هغه په دکان کې نولی دی د خپل راغلی تر څو دلته یو څه میله وکړي چطور است تفریح الحمدلله خدا رو شکر دلم ما بچو دولت خوبه میدم آقا گرفتی هم بغل گرفتی خوش هستیم به خاطر که امن امنیت آمده مردم دلجه هر طرفدار اگر طبیعت افغانستان میتونه جمع کنه یا این بسیار جای خوشحالیش دارم اسمش اسم محمد شایب باشنده اصلی از ولایت میدان وردک هستیم ولسوالی جلریز او فعلا در خودی تنگی نوع پنجم زندگی امی دوستا گفتن امی رو کجا رفته امی پیش بری آخر دره میره خب گفتم ادمی رو بعض مردم طرفای شکردرم را داره او طرف شکردره دا لار چې بده دوستان شکردره ولسوالۍ ته تللی ده
نو بس د دې څخه مننه چې موږ سره خبرې وکړه. خداحافظ. هغه ځوان نه پرېږدو. باید راوله خیر غم راکوه. السلام علیکم. خیر سیادی کرایه ده جوړ یې ژوند په خیر. الحمدلله. دا چیرې یې څنګه راغله لاس ما خور دی لکه د څو خدای د غره کې کبي ته بیا خیر شان جوړ ورګه ابو بکر د شاد ویني د ولادت و نور جوړ وکړه ولې ځینې ورکسوي او جوړ کړی. سلامات. نه ځي قربان خیر. نو دوستان لازم ډېر وخت ملګری وو نو دا د نن نیول دي واقعا خوشاله شوم او ډېری دوستان دلته پر او بوکینګ باندې دي. دا په دې خاطر دا وبو واقعا یخي دي تاسو راسي چې هغه انوانم در باندې وینئ. دا مهدي جان سره څه غړي مجلس وکړ. مهدي جان خوب است تو بود راه خسته کنه از ما خبری رو شول تیر دوستان بخش کوي. ما امروز پښتو نه یم چې دری صحبت کوي. څه د لار څنګه وکړار چې کوم مشکل باندې د موضوع دی سره راته وو دا لار خو ډیره خراب ما ویل چې غټ جبري دي څنګه دا مشروعاني په خپل کې دی دی خلاص سره شو بازم یک ذره بیان یو څه د مهدي جان یک کور ودان نړۍ مننه ځنې کو چې مېلمپالنه په ډېر درنه استقبال سره تر دم غړې سنبال کړي د کور ودان دا ځای پغمانه پر راوستلو واقعا سات مو تیر دوستانو نزاول خان کیمرا دغه سره نیولې نو مهدي جان څه کوو مهدي جان چې کوو مخه پښتو وای نه سم تمام میگم چی میکنی حالا این جریان برنامه حالا چی میکنیم چی کنیم کار میزنم باز میریم طرف پایان میریم در ضد دوستان هغه کنداریان هم زیات ناشتي هغه سره خبرې وکړو چې کنداریان څه وایي و بیا درې د کنداریان څه یا دا اندوانه ویني دوستانو اوبو کې شي تر څو یخ شي یعنی دلته یې خته ضرورت نشته یخ ته ضرورت نشته او دا چې داسې انسان خدای نه په پېښې دا غي اندوانه یو سي دغه سي یا نیوړي اندوانه نه خو نو پسته کې یو اندوانه هم پرتی دي په اوبو کې سره خبرې وکړو دوستانو زه په دې خاطر خبرې په زوره کوم چې مایک مې راوړی او کار نه کوم دوستانو کار تر خلاصوم Nara eder jadi. Salam alaikum. Cengar ada lihat dresser pun di mana keluar terus. ټول مشکل د لیک ابل د مخبلري دی برابر موږ تاسو سره څنګه دا شاته کندار والا خو ستاسو سره دا دا د هیڅ شری د کابل د ټولو په دا ځای په دې شي چې برار وخت راتلای په ګمان ته مسترد چې راځي دا یې نه ستاسو ځان ټول جوړ دی څنګه دی په ګمان تاسو څنګه دی چې مری ارانج وزاکت څنګه یو د باندې چې اوس د کنار شناخت مکو چاو نه کې یو بل چا مکو راته ویل چې د باندې روان نشي یا اوس هم نه کوي دا ولې دته ما چې جنگ مسئله به خپل راځم دا نو ډیر مننه چې موږ بلنه مو مننه غوړم باندې مر جلال آباد ته تللو خبره میله کینسل شو ته نو اولي دا ایپون انډیوال مخابره شو خدای به مان راز تاسو په اجازه ورور تاسو په اجازه څه خدمت ترته وکړو دا نو دوستانو اصل دی اصل
د مچۍ دي. از کدام گل اصل میکشه؟ چی شي؟ و دا د کوم گل اصل دی؟ دا د دې اصل هم دی ګورئ دا د بدخشان اصل هم دی. دا د کومې د ګل د کومې شیرې څخه یې باسي حاجي صاحب؟ ستړي مه شئ. دا د ډېرې شیرې څخه وباسو. د شینشوبې دی. شینشوبې دي دا. ماشاءالله ماشاءالله. دوستانو د دې یوې دغه قیمت څو دی؟ دا 1500. ښه 1500 ماشاءالله. زر هغه 800 دا 600. ښه هغه 300. ښه هغه 300. تاسو راسئ دغه به دوستان تر وښي. حاجي صاحب خپله داسې د مستو ګیلاس ډک کړی دی چې نوش جانې واه نوش جانې حاجي صاحب ما وڅښلې. نو دوستانو دغه دي د اصلو دغه څه ورته وایي دغه بکسونه یې دي. او دغه ماشین چې بیا دی چې ومې نه خوري دا دغه په دې کې بیا هغه د اصلو دغه اچوي دا بیا څرخي دوستانو. دا بیا داسې څرخي هغه د اصلو دغه بیا ځي. نو داسې یو ترتیب لري دوستانو. داسې ویني هغه د اصلو دغه وراچي بیا داسې څرخي بیا هغه د اصل دغه چې دی هغه لاندې تویېږي بیا د دغه نلکۍ څخه راځي. نو دا دغه اصلو ترتیب دی چې دا هم په پغمان کې شته دلې. نو دغسې یو کار دی دوستانو. ښه دا کورت دی دوستانو. دغه یو ګروز په 500 افغانۍ دی او دا ساده ګل دی. دا پان کې ما ټول کوڅې دي نه چې راپورته کړي دا نه دوستان یې وویني. دا ما فکر کوي چې هغه کوڅې نه دي د غوا کوڅې. هغه کوڅې نه دي کورت یې څه تر وتر وه. ښه نو ته یې خورې موږ درته ګورو. ویې خورو څه خورې؟ دلته کولی سئ راسئ چې د دې ډوډۍ وخورئ او ودرېږئ. زه تاسو ته یو بل شی در وښیم دوستانو چې دلته کبابونه داسې کبابونه پخېږي. دلته داسې خان دي تاسې وګورئ ماشاءالله ډېر ښایسته و د بلرس دوستانو. دا دی دوستانو ډېر ښایسته کبابونه پخېږي دلې په دا هوټل کې. تاسې کولی سئ چې دلې راست. دا ځوانانو غوښتنه وکړه موږ په یوټیوب کې راوله. دا دی دوی خپل ټلیفونه په لاس کې دي بس خوښ اوسېږئ. نو دغه هوټل دی اصول دی. او دلته دوستان دا د پسه غوښې وینئ دا بیا دوی کړایي پخوي. سلام علیکم. سلام څنګه یاست؟ ښایست. کړایي په څو دی؟ 650. د څو نفرو دپاره؟ 2 نفره دپاره په 650 افغانۍ دي. د چرګ د غوښې دام شته، د پسه د غوښې دام شته، سیرلي د غوښې دام شته او دلبند دا شیان هم شته دوستانو. ډېر ښایسته ځای دی دوستانو. یو ډېر ښایسته ماحول دی. یو ډېر ښایسته چاپېریال دی چې کولی سئ راسئ دلې. نو دا دی دوستانو کباب شته. د چرګ کباب دی. نو ماشاءالله دغه ځوان یې پخوي. کور یې ودان. دا دی دوستانو دا د چرګ کباب دی. دغه نور دا چې کباب دی؟ څه شي دي؟ ګردکان دي. ښه دغه ځای دی. تاسې راسئ دغه هم وګورو. دا بیا بیا داسې خانه کې ورکول کېږي بیا پخېږي. تقریبا یوه دانه په څو دی؟ 300 یو چرګ. او ډېر ښه. داسې یو چرګ په 300 افغانۍ. نو بیا هم په خیرات سي دوستانو. خدای دې وکړي چې د پغمان ته ځانګړی سوی ولاک مو د خوښې وړ ګرځېدلي. د تفریح باحث به مو ګرځېدلي. خوشحاله سوي به یاست. نو تر بل داسې ښکلي پروګرامو پورې چې زه پټان انتظار ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. پر همدې ځای راکړئ ماته اجازه. خو زموږ نور ځانګړي پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. زموږ ته واوسئ. ښه وخت، ښې چارې. خدا نگهدار. با امید دیدار دوستان. پغمان یو له بهترینو ولسوالیو څخه دی د کابل. ښه د ټریول سره علاقه لرې؟ بله و د ډریورۍ سره ډېره علاقه لرم. ډریور نه ټریولینګ معنا سفر کول سیاحت سره. ښه وایي.
له هیواد میډیا سره اوسئ.